شمالي وزیرستان کې د پوځ پر پوسته ځانمرګي برید 15 پوځیان ژوبل کړي، ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان د پولې ترڅنګ د پښتونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان میرلي کې د پوځ په یوه پوسته باندې ځانمرګي برید شوی دی چې پکې د پاکستان د پوځ 15 عسکر ژوبل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې روانه دسمبر میاشت کې دا دریم ځانمرګي برید دی. له دې وړاندې دوه ځانمرګي بریدونه په میرنشاه کې شوي وو. د شمالي وزیرستان پولیس د ځانمرګي برید تاییدوي او وایي دا د شورای چهارشنبې په ماښام د میرلي تحصیل د آیپي کچوري سیمې ترمنځ د امنیتي عسکرو په پوسته باندې شوی دی. د میرلي پولیس تڼۍ ویل د لومړنیو معلوماتو تر مخه یو ځانمرګي برید د بارودي توکو نه ډک موټر د پوځ پوستې سره ټکر کړی او چاودنه یې کړې ده. پولیس چارواکي د برید سره سم پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي وو او پلټنې پیل کړې دي. وایي د پیښې له ځایه چې کوم شواهد په لاس ورغلي د هغو په اساس به د پیښې پلټنه کیږي. د دوی په وینا په پیښه کې ژوبل پوځي عسکر په فوري توګه میرلي سیمه کې پوځي روغتون ته وړل شوي، خو وایي په اړه یې پوځ دوی سره نور معلومات نه دي شریک کړي. د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې امنیتي سرچینو په ډیوا سره شریک کړو معلوماتو کې ویلي ځانمرګي برید کې 15 پوځي عسکر ژوبل شوي دي. سرچینې وایي په ژوبل عسکرو کې سپاهي محمد عثمان، سپاهي حسن نصیر، سپاهي محمد عثمان غني، سپاهي ذاکر شاه او سپاهي سجاد علي شامل دي. په سمدستي توګه د دې برید ذمهواري له کومې وسلواله ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو د تحریک طالبان پاکستان په پوستیو کې د یو شمېر نورو پیښو ذمهواري منلې ده. تېره میاشت تحریک طالبان پاکستان حکومت سره تر اوربند ماتولو وروسته د بریدونو اعلان کړی و او خپلو وسلوالو ته یې امر کړی و چې په هره سیمه کې باید د امنیتي ځواکونو باندې بریدونه پیل کړي.